نو څنګه تیسمار خان پهلواني زده کوي دا خو زما دپاره ډېره د خطرې خبره ده. ته فکر مه کوه ډیډي، داسې پهلوان مې په نظر کې دی، داسې پهلوان چې یو ځل دې تیسمار خان ته مخامخ شي که نه نو بڼې بدلې توپ باسي. څوک دی؟ زموږ د نوکرې رور دی چې هسې سړي ته وګوري که نه نو د یېرې د لاسه کې دا زړه بوټ وځي. جبیني ای جبیني جبیني جی بیبی جی. ته راشه کار مې لري سره او ما سره راځه ستاسو د کوره پورې لږ ورځو ستا ورور سره مې کار دی راځه. نوم د تیسمار خان دی او د پهلوانۍ او د جوډو کراټې یو دوت هم نشي ټینګېدی. نو ګران کار دی که نه، نو آسان کار خو نه دی که نه. بس داسې کارو که ته ما سره ګرځه دا ګرځه که نه چې خلک دې ما سره ویني که نه نو بس پخپله به دا خلک مانې یېرېږي. وایي به چې د استاد نه ډېر غټ ټرېننګ اخیستی دی. ده سره ګرځه را ګرځه نه ته ماته ده وایه تش په تیسمار خان نوم باندې به ته خلک یېرې. نو مچان مې 30 مچان مې نه دي وجلي، نو ساسمري خو مې نه دي وجلي که نه. بس غلی کښېنه سړیه. 30 مچانې وجلي ډېره دوره دې کړې ده. مچان خو دي مچان خو دي داسې اسان کار دی. چې زه کله هم د پهلوانۍ ورزش کوم نو ته به ما اواز مه کوه تود سوړ کېږم خو تاسو د چا منې غربین لالا ما سره بیبي جي راغله تاسو څه خبره کوي. وایه بیبي څه خدمت دې وکړم. غربین ماما یو مچ مې ډېر اوچت شوی دی په ځان یې تیسمار خان نوم ایښی دی. زه غواړم چې ته هغه دومره ووهې چې دا باقي پاتې عمر په ماتو ډوکو په کټ کې تېر کړي. دې علاقه کې زه په غونډه دنیا کې داسې پهلوان نشته چې زما نه لیرېږي. زه په یو لاس کې د انسان هډوکي ماتوم. د تیسمار خان پکې لاسه شوی. آفرین زما ستا نه همدا امید دی. څه وخت چې در سره مخامخ کوم نور عمل به ورسره ته په خپل وکړي او د رقم فکر ونه کړي چې څومره لږي که نه زه در کولو ته تیار یم. زه خو غواړم که نه چې داسې څوک وي چې ما ته مخامخ شي. کچه مې وخورم کچه. ویمه مورې اوس خو چې لږ فکر مو نه کوې د داسې پهلوان نه پهلواني زده کومه که نه او جوډو کراټې چې ویم د دنیا دا ټول غرونه نه دي په یو پوکي به یې درله په بل مخ واړو. زویه الله دې په خپل مقصد کې کامیابه کا. اوس تا ته د یوې مټې ضرورت دی او هغه د هغه سلطان نه دی د هغه وراره رشید دی. رشید او که نه بچې ټوله ځمکه دې تره قبضه کړې ده او بله دا زیه چې ستا د بادرۍ نه هغه دومره متاثره دی وایي ستا د خور رشته غواړي. ویمه دې نه خو بله د خوشحالۍ خبره ډوشته نه چې زما مټه پیدا شوه زما طرفه ته اجازت دی. رخسار لورې خوی بې دې ټول ماته تللی دی. یعنې چې یو ځل د چا سره دښمني شي که نه نو تر هغې یې نه پرېږدي تر څو چې د ځای ته نه وي رسولی. ډیډي اوس خو به زه هغه بزدله تیسمار خان غربین پهلوان ته مخامخ کوم او دومره یې پې درله ټکومه د ټول عمر دپاره به یې پې درله ټکم. او د ګلالي خور زما خزانه کاکا جانه ستا د کور وینځه به یې وینځه. یو طرف ته د ګلالي مور په خپل مقصد کې کامیابه شوه بل طرف ته به دویم زمانه ښه ورځونه ویني.
خبره واوره د ګلالي د کور چېرته دی خیر خو دې زه ګلالي خور یم زه د سلطان خان د په کور کې نوکره یم د هغوی ردي ستا د رور دپاره ټیک نه دي د هغوی ټولې خبرې ما واورېدې څه خبرې زما رور دی غربین پهلوان هغه ډېر خطرناک دی هغه له ښه نه ښه پهلوان په کشتۍ نشي ورتلی او ستا رور وله په کشتۍ ورولي څه بله دا رشید وایي چې زه ګلالۍ خور سره واده وکړم نه هغه زما ښځه نه هغه زما د کور وینځه ها نو رشید ما سره هم چلول کوي ما خبر کړي خو چې زما نوم پکې را نه شي ډېره مهرباني چې زه یې د هغې د ارادو نه خبر کړم باقي ګورو چې څه کېږي ګوره خانه وجود دې غټ دی خو طاقت در کې نشته نو که ما کې طاقت وي نو ما به مچان وجم زه خو د مچانو تیس مارخان یم ښځه ګوره که نه که داسې څه وخت راغی چې ته چا سره په جګړه شوې طاقت خو تا کې شته دی او همدغسې دې اوچت کړي او د ځمکې له دې راخلاص کړي او ټوپونه در باندې وي نو دغه وخت کې به ته څه کړې استاد جي ما نه چل راځي د خدای په فضل سره شکر الحمدلله په مخ کې مې او په وجود کې مې روب داب شته که نشته ښکاري درته او که نه ښکاري ته ما نه خلک یېرېږي او خلک رانه ولې یېرېږي چې زما نامه تیس مارخان ده او که چېرې ما نه خلک هم نه یېرېږي نو تېښته خو چېرته تللې نه ده منډه به کم که نه تختې به نه که نه تختې به نه چې زه راته څه وایم هغسې کوه کنې دا تیس مارخاني نه ده دا به دې ختمه شي وشوې ته بچې راله مور ته نظر شه ځه کور ته ځه دا څه وی لورې رشید را سره دومره غټه دوکه کوي او مورې دا خو ښه وه چې زه جبینې د رخسار بیبي نوکرې خبر کړم ها ټیک ده زه به ګلالۍ پوهېږم چې ځان ساتي ودرېږئ دشمن خانه ودرېږه بیا څه دي څه چل دی بیا څه دي اول به رانه لکه د ګیدړ یېرېدې اوس رانه لکه د زمري ودرېدې ورواجې دی یو خبره ګورې سما وره ښه ستا د دې پلان نه به زه دا ټول جایداد د دې مټو په زور اخلم د دې مټې په ژور اخلم ډېره ګرانه ده ښه هېڅ ګرانه نه ځکه چې اوس زه تیس مارخان شوم ځان پوه که ګورې نن که خپل جایداد اخیستل غواړې نو د جایداد سره به ما مخلي ابې مسټر زما اخیستل نه دي دا ډېر ګران دي په دنیا کې داسې یو شی نشته ښه چې هغه ناممکن وي اراده پکار ده ځان پوه که ګورې یو ټیک ده زه به سره د جایداد ستا شم خو زه به اول ستا تیس مارخاني ګورم واده ده ځه پخه واده ده خو زما یو شرط دی ته به زما یو کس سره کشتي کوي که دا کشتي ته وګټله نو سره د جایداد او زه ستا او که دې بېله نو سره د مور او د خوره به دا کلی پرېږدي ټیک ده بس ماته منظوره ده ځه دومره په دغه سره مه وایه سوچ کوو که بیا بس ټیک ده وایم تاریخ ټکې ده د کشتۍ او راځم به ونه زه دا تیس مارخان به ونه راځي ځه بس ټیک ده بس ټیک ده ښه ټیک ده ځه لورې ته ورشه او رور دې خبر کا که ارزي کې وي ورته ووایه چې د ځان خیال ساتي او دا ټوله خبره ورته وکړه څه خبره ده مورې ته پته ده چې تیس مارخان سلسله ده غصب دی خو فلحال د مچانو دپاره څه چک شوي دي روریا ډېر خطرناکه منصوبه ته جوړه شوې ده او تا ډېر خطرناک پهلوان سره جنګوي غربین پهلوان او خور دې م بدوي خو واده نه پس به لکه د نوکر حیثیتي